السلام علیکم خوږو مینوالو، امید لرم چې ښه به و، جوړ به و، د صحت په جامه به و. ډېر ښکلی موسم ده، ډېر زبردست موسم جوړ شو. زړه مې ویل چې کلام دې سره شریک کړم. کلام څه داسې ده چې سکون چې پکې نه وي په اخ شي د اور پسې شي، د زړه نه چې وي تور په اخ سړي د اور پسې شي. سکون چې پکې نه وي په اخ شي د اور پسې شي، د زړه نه چې وي تور په اخ سړي د اور پسې شي. او د مور پلار چې سترګې وي هر وخت د اوښکو ډکې، بیا نشخه دی په داسې یو زلمي د اور پسې شي. د مور پلار چې سترګې وي هر وخت د اوښکو ډکې، بیا نشخه دی په داسې یو زلمي د اور پسې شي. بل ها شانتې ځوانان یې سبې وخته رانه یوړل، ورک دی شي بس نور په دې مرګي د اور پسې شي. او د دوو منځ کې اکثر چې څوک د شر کوي خبره، ای خدایه سم یې غرقه په دې سپي د اور پسې شي. د دوو منځ کې کوي چې څوک اکثر د شر خبره، ای خدایه سم یې غرقه په دې سپي د اور پسې شي. او یاران چې پکې نه وي څنګ په څنګ، نو هسې وایم بیا نه دی وي په داسې مړ ژوندي د اور پسې شي. یاران چې پکې نه وي څنګ په څنګ، نو هسې وایم بیا نه دی وي په داسې مړ ژوندي د اور پسې شي. حسنه زه بلها یاران ساتم خو داسې وایم، حسنه زه بلها یاران ساتم خو داسې وایم. روغ جوړ دی وي نور ټول خو مطلبي د اور پسې شي. روغ جوړ دی وي نور ټول خو مطلبي د اور پسې شي. او بلها شانتې ځوانان یې سبې وخته رانه یوړل، ورک دی شي بس نور په دې مرګي د اور پسې شي. ورک دی شي بس نور په دې مرګي د اور پسې شي. هیله لرم چې د ټولو به خوښ وي.